یو مزیدار خبره ورته وکړم. په دې چرخخېلو کې یو کلی دی دلته، په دې کې یو حافظي صاحب نو داغه د بزرګۍ او د ولایت درته څه ویلی نشم، څه ویلی نشم، چا څومره لوی سړی و. زما ور سره په جومات کې شپه وه، د شپې په 2 بجې مې څه اواز واورېدو چې سترګې مې پرانیستې، هلکان ناست دي، ښایسته ګیري دي او سپینې ټوپۍ په سر دي. حفیظي صاحب ورته لګیا دی گردان کوي او هغې یې وایي. دا به تقریبا 25-30 هلکان. حفیظي صاحب ورته لګیا دی او د هغې یې وایي، دی لګیا دی هغې یې وایي. ما ورته ښه وکتو بیا مې سترګې پټې کړې، مال جوړ طالبان دي، خو چې بیا مې سترګې پرانیستې اسم نو حفیظي صاحب هم خپل کټ کې پروت. سهار چې مونځ شو چای مې څښلي نو ما ته تپوس وکړو، ما جي دا بېګا 2 بجې داسې کیسه وه. ما ته بړه خوب به دې لیدو هسې اون ختم ورپورې. ما جي حل به راته وایي پرېږدم هم نه کني بیا زه خفه کېږم. ما ته هلته ډېر نیازبین غوندې نو خوښ مې ډېرې بچیا دا یو څو هلکان دي پیریانو کې د شپې راځي قرآن یادولو ته. زه درته په ایمان ویم په منبر ناست یم چې د هغه دا خبره مې واورېده نو ما وجړل چې خدای ستا په بندګانو کې دې ټاپ نیکان هم شته چې پیریان ورته قرآن یادولو له راځي. شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې د ده په درس کې یو پیری به راتلو د حدیثو دوره کې به کېناستو او شاه صاحب ته ځان ښودلی و. دا هغه پیری و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی و. نو عرض مې دا وزیدانو چې خپل هم درنه یو ښه کار نه کېږي او بل څوک هم کوي نو که نور څه نه شي کولی شاباسۍ خو ورکوه که. اوس زمونږ دا جومات ته مثلا هلک راپاڅېدو چې هلکه تاسو کېنئ د دین یو څو خبرې کېږي او ته ترې روان شې نو الله دې په خړ سیلاب یوړی که کم خوازې خړ سیلاب دې یو څه کم خوازې خو کېنه یو 2 منټه که د پیغمبر حدیث بیانېږي. ته به هم سبا راپاڅې چې زم د رسول الله امتی یم زما شفاعت دې وکړي. ستا شفاعت په تا به هغه ډنډې منډي د اور چې ته به د ځان تماشا وکړې. ته د پیغمبر د حدیث نه تختې او تا به پیغمبر شفاعت کوي. ته د قرآن اورېدو نه تختې او قرآن به ستا شفاعت کوي. عزیزانو که یو او دلته شیطان راپاسي په دې جومات کې شیطان او شیطان نه لوی پلیت خو د خدای په خدای کې بل نشته که کشته اگر چې شیطان هم مونږ تلته کړی دی. دا زمونږ شیطانت په هغه موچت دی. شیطان یو ځلې ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نه د نورو هلکانو ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چلې ورسره وکړه شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمان هم زیات دي. او شیطان په چوټی دی غریب چرته پروت دی په آرام پروت دی. دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د مولا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو. دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته. او 2 جنګول زمونږ د ګسې ګوتې کار دی. 2 جنګول زمونږ د ګسې ګوتې کار دی. یعنې په منټ کې به ته وګورې 2 به په جنګ کو. دا د شیطان کار دی که نه؟ وایي په ایمان مونږ یې کوو که نه یې کوو؟ غیبت چا پسې کول د زنا نه سخته ګناه ده. الغیبت اشد من الزنا. د زنا نه سخته ګناه ده. زمونږ 24 غنټې غیبت کار دی که نه دی؟ نو شیطان مونږه ټلته کړی دی چې ته په آرام کېنه انشاءالله ستا ډیوټۍ کې به فرق نه راځي. دې وجې نه تبلیغي جومات کې د سړي شان شوکت د مسلمان شي. د هغې مخکې که غیبت هم کې چې پردی ډېر خراب سړی دی نو دی وایي چې سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي. داسې وایي که نه وایي؟ او د یو تبلیغي مخکې ته د چا غیبت وکړه یا بد وایي. زه خپله زما خوله هم ډېره خرابه ده او مرداره ده. بیګا مې چاته وی مال زه خو ځان نه سپی هم ښه ګڼم. په خدای قسم چې زه به هم بجلیګر ملا خلک وی اسلام علیک وعلیک مولانا دی زما نه سپی هم ښه دی په من سپی. ولې
سپی سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي. نو ما نه سپی هم ښه دی. تاسو ټرای وکئ د چا تبلیغي په جماعت کې چا پسې کنځل وکړه یا د چا غیبت وکړه نو دی به وایي سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي. ته به وایې د داسې وکړم او وایي نه خدای دې ورته هدایت. د مسلمان دا شیوه پکار ده او زمونږ دا شیوه نه ده. نو عزیزانو که شیطان را پاسي او وایي چې کینې رونو زه د دین یو څو خبرې کوم نو هغه نه بم نه ځي. که شیطان وایي چې خدای یو دی نو مونږ به دا ووایو چې دوه دي. که شیطان وایي چې رسول الله برحق د خدای پیغمبر دی نو مونږ به دا ووایو چې نه دی. نو ښه خبره ده د شیطان نه ماورې دی وجنه اصلاح وکړئ د ځان اصلاح وکړئ. قسم په خدای دی چې داسې داسې خلک هم شته چې د زرګونو میلیونو نه ښځې راغلي دي او زمونږ په دې ملک کې په ښځو ګرځېدلي دي او تبلیغ یې کړی د زرګونو میلیونو. د امریکې د انجینیرنګ کالج الکان راغلي زمونږ جماعت. ما ته تپوس وکړو چې تاسو ولې مسلمانان شوي؟ ما ته مولانا صاحب واحد مذهب اسلام دی چې په هغې کې د عرشي امن دی. امن د شرابو نه پکې امن دی، د زنا نه پکې امن دی، د غلا نه پکې امن دی، د جوارۍ نه پکې امن دی، د فحش گویای نه پکې امن دی. سل پاپړ د یو لور یو به کنه به شل پاپړ د یو لور نه نه پاپړ درنه کشمیر رانیولې سمره تیزونه دی واچول سمره تیزونه واچ بمو نشتا جازو نشتا ایٹم شتا اور سشتا یو کشمیر دیوانه کشمیر به څنګه لې چې ماما ته خفکی امریکا خو زمون ماما ده کنه مولیانم ورواستو چې کلیکټن بیماری چې دم په واچي چې خدای جوړ کی سبکیږي په تشورو جوړ نه کیږي داسې بکوي تیار شي. یو خزر میړې مړ دی خزې داسې وي میړې مړ دی دو زامنې دي یو 11 سال عمر دی او یو 13 سال عمر دی. معاذ او معاوض مور ورته وی چې پیغمبر لخپل قرباني پیش کړي د بدر میدان ته تاسو بمځي ای دواړه په منډه رااله چې یا رسول الله مونږ هم دې جنگ ته واسطه ورته داسې کوس پاس ګوري د ماشومان تاسو کوي وی چې زمونږ پلار مړ دی او مور هم جاړي چې زمونږ د تی پای بدرونه بخم که تاسو دې جنگ ته لانړي مونږ بخامه خاص. پیغمبر ورته وایي چې خدای تاسو کې کوم مشر دی هغه لار شي او دا کشر دی د مور خدمت کوي. ا کشر ورته وایي چې دا مشر دی پاتې شي زه د نه ډېر تکړه زه جنگ کولای شم او زه بلار شم. پیغمبر له امخوان ورکوي لکه تاسو دواړه په پرزو نشئ ګورم چې کوم تکړه دی هغه به جنگ ته واستو چې دواړه غیږ په غیږ شوي دي نو دا کشر چې دی د مشر ته په غوږ کې وایي چې لالا تا ته پته ده چې را پرزولی خو دې نشم استاد په خدای قسمی ته په خپله ځان راوغورځوه چې پیغمبر مام تا سره ولیږي که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندګي تباه وي. مشر ورور په خپله ځان راوغورځولو پیغمبر دواړه په ملا وټپول ویل ځئ خدای مل شه د بدر میدان ته 100-150 کیلومیټر دی د مدینې نه میدان ما لیدلی کوم ځای چې جنگ شوی پیغمبر پکې ولاړ دی تورو پړکار دی پیغمبر ولاړ دی او پې غشو گزارونه دي دعا کوي چې یا الله کته دا غواړي چې د دې ځمکې د پاسه د داسې څوک وي چې ستا نوم علي خو د دې 313 کسانو امداد وکا او کدا نه غواړي نو دا 313 شهیدان کا دا دعا کوي لګیا د عمل په میدان کې ولار دې تورم ورسره دا دعام کوي. ځکه خو یو بزرګ وایي کنه چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح په لاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي
लेकिन तुरा पलास के په मैदान کې ودرېدل ډېر خوند کوي. میدان کې ولاړ او تیرا ور سره دا ډېر عزیزانو د ماشومانو پښتنه وکړه چې د جنگ والاو کې ابو جهل کم یو دی. و ابو جهل هغه په سپیناس چې سو صحابي ورته وي څه کوي تاسو؟ ول دنه پیغمبر ډېر تنگ دی دنه اوس به تماشا وکړي. ورمنډې کړې دواړو ماشومان او د دې غارب چې تګیر چاپیر ولاړو دغې په خپو کې ورنه ورته ودرېدل. ورته او لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا تیار شه. څوک یې تاسو؟ وی مونږ د محمد رسول الله غلامان. مشر کشر نه لړی چې میدان ته شي. دا ماشومان ورته وی الله زمونږ مشر دی او محمد رسول الله زمونږ کشر دی. وی یریږئ نه تاسو خو کوټی یې کنه. ابو جهل ورته وی ماشومان ورته څه وی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. شریعت څه ته وی؟ دا الله یاره پړه کې پیدا کول دي ته شریعت وی. او د سردار کونین په عزت باندې ځان قربانول دې ته شریعت وي. بس شریعت هنر څه شي نه دی. د الله یاره پړه کې پیدا کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې ځان قربانول به دې ته شریعت. حضرت خالد ابن ولید شریعت منلو. دا پښتانه وي مونږ د خالد بابا اولاد یو. په حرام کې نه تاسو اصلي بني اسرائیل یې. اصلي خالد بابا ته ګورو پښتانو ته ګورو. د خالد بابا په بدن کې 1 انچای زیاده سينو چې د تورونه نه ووت. 1 انچای. او چې وفات کېده نو په خپل کټ پروتو او سلګای واله. نو خدای ته وی چې یا الله په بدن کې مې انچای زې نشته چې په تورونه دیواله شوی. نو پاغي کې د نمړ کولم او چې مړکې مې نو د بے غیرتۍ په مرګ مې وسوجنی. په خپل کټ کې خو بے غیرت هم مړ کیږي. دا د خالد بابا الفاظ. پښتون بے غیرت خپلو کې یو بل ته تکړه دی. خپل بار د پښتون په تاریخ کې به تور او نه خېچا. دا پښتانه ته یو کشمیر ته کنه چې اندونه به سپېګمې غرا غوسولې پنات کای پول. ما خو تاسو کشمیر کې حل لیدل ا کارتوس ما لیدلی چې کې څنګه کې بم بیا خرڅول. زه چې دې ته ګورم مفتی کفایت الله صاحب رايات. مفتی کفایت الله الله اکبر. د مفتی کفایت الله عمر علم پروي زمين د چانو پروي زمين. مفتی کفایت الله صاحب په درس کې طالبانو ته وی چې پठान کبھی بزرگ نہیں بنتا ہے کبھی. یو طالب ته پښتنو کې چې حضرت یہ کیوں؟ पठान में मैं है मैं, और जिसमें मैं हो वो बुजुर्ग नहीं होता है. मैं शैतान ने कहा था 6 लाख साल की इबादत अल्लाह ने मुंह पे मारकर जहन्नम रसीद कर दिया. पुख्तून में मैं होता है मैं, और जिस कौम में मैं हो वो बुजुर्ग नहीं बनती. बुजुर्ग वो कौमें बनती हैं जिसमें तू बने तब तاسو خیال راغی. داسې چرې مه وایه چې زه یو بزرگ شیطان ته ویلې یو مسله راته وکړه. ویل زما مسلې خو بزرگ صاحب ټولې داسې دي چې خلک ګمراه شي. او بزرگ ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. څوک چې خدای په لار کړی ته به لارې کول نه شي. خو نن مې شوق دی چې شیطان نم یو مسله وره
اسه دا ټکي دا خلک موري چې دا تبلیغ والا چرته کوم جمعات تلار شي کنه اعلانو کی چالک تاسو کې نه د دین یو څو خبرې وکړي نو نه هغه چې کېړه یې لیو تخت الکه چا پتو پوښتي کپتوره چاواله کا غل درغلی دی ټینګ څه چل دی څه بلا در باندې اوسه چې تختی خو کله یو 15 منټه دا خو بیا مسلمانی اولیاء با وی چې د یار خبره د شیطان د خلینم فن کوي کنه کوي د کم خوږی را باندې لګي چې څوک خبره د جانان راته کوي ا تبلیغ والا به څوک چې الله د سی ویلي نو کپ الله ته عاشقي نو تبلیغ والا هم د خدای بنده دی خو تانه بزیات خرابي تب بزرګي تب ولی دا به پلیتی استاد یار نو ملي له خورته کینه وای ور کور دی وران شاه بیڑی دی غر کا شاه استاد یار نو ملي د جناب محمد رسول الله نو ملي کمی خبری را یادیږي پیغمبر ویل چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله جنت ته بزي ابو ذر پیغمبر ته وی چې وین زنا وین سرق یا رسول الله که زنا او غلا کړي جنت ته بزي پیغمبر وی چې وین زنا وین سرق که زنا او غلا کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی جنت ته بزي درې ځله ابو ذر دا خبره تکرار کړه په څلورم ځل پیغمبر ورته وی چې وان رغم عن ابي ذر کدا ابو ذر پوزه په خاورو ککړیږي دا سره به جنت ته ځي کستا کور وانیږي په غوسه شو هغه صحابي ته ابو ذر به دا روایت چې څو وخت کې صحابه ته کولو نو دا وان رغم ټکه بن پکې وي نو صحابه وته چې دا خو پیغمبر د تخیری کړی دي کنه الله بندا دا ټکه پکې مو وای هغه ورته بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نے کو گفتی جواب تلخ میز بدلب لال شکر خارا د خسته خلینا تریخ جوابم خوان کوي د خسته خلینا خیرم خوان کوي د خسته خلینا کنزلم خوان کوي او د پیغمبر نه خسته خله چاوا ها نو تکینه یو سات استاد معشوقی او استاد محبوب نو مالی کنا د بزرگ جمیل زویا جمعات تراغل اسمان دی په ګټو وشتو ما خود دا خلکونه په ایمان درته چې بڑا تور دی بالکل مایوس شو مایوس اوس راته ساری او ټلیفون ما خام نرستو سمره ټیم دی ما ورته مال 1 غنټه 15 منټ ما ته نه یارا دای مونږ استادان خو یې چې دورا ټیم دلته چاو داس کې مالنه وچ نه یارا تلک سوچ وکا نو دا قوم دی او دا خلق دی چې تمره نه پوي ما خام نرستو چې ما خام روخیږي تمره سات پورې د ما خام منز وغیرہ کیږي چې سو پوری دې طرف ته دا سپینواله نه غایب شي او دا سپینواله یو نیمه غنټه پس غایب کی نو ما خام نرستو به یو نیمه غنټه انتظار اذان تم کې او روجما تولې شی او منظم کولې شی او ارس کولې نو ما ته وی چې نه مولانا ست لک سوچو کا مونږ استادان خدای شي مالستا استادان دی خدای په خړ سیلابي او مسله داسې ده نو د دې وجه نه عزیزانو هر څه ختم دي اس بني كل من عليها فان باقي بسي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف استاد خدای ذات به باقي هر څه فنا یا اس نو خدای وو یا به اس نه او خدای به ټیک شو بیا به را پاسي او را جوړ بدی او ځان ته به مخام کوي واه تعالی ما 10 کال عمر در کړو شپه ته کال در کړو
ما سره دې پکې څومره موده یارانه کړې ده بس لنډه خبره ده لوی حساب کتاب وګوره دغه چې ما سره دې څه معامله وه زما یار وي که د بل چا یار وي بس دغه لنډه خبره کوم څه به وایي نن تاسو مونږ په چا مین یو په ښځو مین یو په بچو مین یو په دولت مین یو په اقتدار مین یو په غلو مین یو په ډاکو مین یو په بایسکوپونو مین یو په جوارو مین یو بس چرته آرام توبه او شیطانت چې دی مونږ پې مین مونږ خدای ته څه وایو خدای به وایي لنډه خبره کوه په چا مین وي یا الله ته پوه نو زه چا په چا مین وي هغې پسې ګرځه چې اوس اخلاص کړي نو عزیزانو ایس بم نه د خدای ذات به وي ایس بم په کار نه راځي صرف هغه ذات بم په کار راځي مور پلار خزا بچی لونا دنیا دولت هر څه به ختم شي یو خدای سره به واسطه نو یو خدای سره رابطه او تعلق جوړ کړي نو اله به کار کیږي کینی کار نه کی قسم په خدای کوش تباہ بشي غرق بشي جاړي به پوینو څوک به خلاصولې نشي عزیزانو بس آخري خبره واورئ اما شمانو چې څو وخت ابو جہل تداوی چې شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ برنا ابو جہل ورته گزار کوي تاسو دوی زیوي ولله گزار خود تکوا مونږ دوی ورته یوازې بیا به دی ګیلې پزړه چې ابو جہل تور روچته کا یو ماشوم ورته لاندې نه د داس پیټه پرانیسته شوی دا دور پس سر راټیټ کو چې سر راټیټ کو د یو ماشوم ورته لاس جوړ شو په سره ولا سټي ولا تورا کې خو الله اکبر کورا او غردور الله چراغه غردور عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ پمن دراغه ابو جهل ته په سینه کې ناس او تورې ورته ونی ول څنګه وای که سارمان دی وی پزړه ابو جهل ورته وی چې نور به سارمان نشته خو د نامې جامې سړی ما سر می وړو کې ده نو دا مړای می لګه خکته غوسه کچي سر ته می خلک ګوري چې غټ ښکاري د بدر میدان دی زرګونه فوج ولاړ دی او ابو جهل نه سر قلم د مازیګر ټیم دی او د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه د بدر په میدان باندې ودرول قران کې څه وایي ولقد نصركم الله ببدر وانتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ما ستاسو امدادو کو د بدر په میدان کې تاسو ذلیل وای خوار وای بے کسب بے وسه وای خایږي چې زما شکریا ادا کړئ او امداد به تاسو څنګه وکړو ب5000 من الملائکه منزلین 15000 ملائکه می د بدر میدان ته درولې غلې زیړ او سپین پټکی به په سرو سړی به په نظر نه راتلو د کافر نه بسر قلم کې عزیزانو کوم قومونه چې خدای ته ځان وسپاري اسمان نه داغه امداد کی نن د اسمان امداد په پاکستان بند تاسو ګورئ سال نه دی وجنا روجي دي الله پاک دې په خیر تیری کی او توفیق دې په خدای د خپل عبادت راکړي خو نور ټول عبادتونه ګوره یو طرف ته او یوازې الله ګوره وبل سنا اول یا اخر ظاهر باطن سترګې به بل شي نه ګوري غوګونه به بل شي نه اوري نو خدای دې ماته او تاسو ټول ته دا توفیق درکړي اوس مانځنه پس بم یو لس منټه کې نه تا د کوټه چې کوم جمعات راغله دي دا اوس وګوره کوټه نه راغلي په دې جمعاتونو کې در په در ګرځي او د خدای د دین په خلکو پسې ګرځي د کوټه دم بني ادم دي دم خلک دې ته لک سوچ د دې څه پسې راغلي سبب دا کوټه نه بالا مانه ته چرازي مونږ نه بسغواړي الکه کوټي والا به مونږ نه سغواړي بالا مانه خېلونه اوټ برانه غواړي چنده برانه غواړي پیسې برانه غواړي روټي برانه غواړي چای برانه غواړي څه برانه ته کوټه نه راغلي دي استاد په جمعات کې د الله دعوت درکول دا ظلمي الکانو ګورئ
دی ګیرو ته وګورئ، پټکو ته وګورئ، شکلونو ته وګورئ، خبرو ته وګورئ. د یو مسلمان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې ډله کې هغه څه شکل جوړ شي، او د شیطان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې نورو ډلو کې هغه څه شکل جوړ شي. دا سیده کنه ده. په دې نورو کې د شیطان شکل تک ګوري، د دوی د شکل ته وګوره، سرونو ته وګوره، پلار اتلو ته وګوره، خبرو ته وګوره. ویم د جنډه بازاري جړاګان او کنجران به دې هیر شي چې د دوی د شکلونو ته وګوره. یو ته چې ګورې د اجرا او د کنجر شکل به درته په مخه راځي، د چا شکل چې د فرشتو په شان